بسم الله الرحمن الرحیم کلاس 8 ساينس کې تاسو ته یو ټاپک کومه الیکټریسيټي سره چې دی ریلیټډ دی یو پیوز دی یو سرکټ بریکر دی یو ارت وایرینګ دی انتهایی اهم ټاپکس دي سکرین ریکارډینګ مې کړی دی چې په تاسو چې دی باغې باندې چې دی په صحیح طریقه باندې پوه شئ نو راځئ چې دا ته وکړو نو ټاپک زموږ سره دی چې الیکټریک سیفټي ډیوایسز یعنی کومه بجلی چې دا هغه موږ استعمالو مختلفو آلاتو کې چې دی یعنی مختلف آلات چې دي هغه په بجلی باندې چې دی چلیږي لکه واشنګ ماشین شو فریج شو د هغې نه علاوه چې د پنکه ده دې نه علاوه نور هم داسې څیزونه دي چې هغه زموږ په کورونو کې په بجلی باندې چې دي هغه چلیږي خو اوس چې کله کرنټ سیوا کیږي نو هغې سره د الکترونیک ډیوایسز اکثر داسې وي چې هغه سوځي د پیوز په باره کې به تاسو اورېدلي چې یو پیوز پکې لګېدلی نو هغه پیوز چې دی هغه مونږه د ډېر کرنټ نه چې دی بچ کوي او د هغې نه علاوه چې کوم الکټریکل ډیوایس دی نو هغه د سوځېدو نه چې دی بچ کوي نو دغه ډیوایسز باندې نن خبرې کوو د درې قسم ډیوایس دي کلاس 8 ساينس کې دا څنګه ورکړلي وګورئ کېږي چې devices and appliances we use at home runs on high voltage which can be dangerous څه څیزونه داسې دي لکه فریج شو دې لپاره ډېره بجلي پکار ده د هغې نه علاوه واشنګ ماشین شو دې لپاره فل بجلي پکار ده یا مونږ وایو چې بجلی موټر شو په کویانو کې چې لګېدلی اوبه مونږ له راخېږي نو دا څیزونه دي چې دې له ډېره انرژي چې ده پکار ده نو دا په ډېر وولټیج باندې چې دی چلیږي د وولټیج مطلب دا دی چې ټرانسفارمر نه چې دی د کرنټ په څونه مقدار باندې چې دی را روان دی که په ډېر مقدار باندې را روان دی مونږ وایو وولټیج سیوا دی خبره که په لږ مقدار باندې د کرنټ مونږ ته راځي نو مونږ وایو وولټیج کم دی نو مطلب دا دی چې دا کم ډیوایسز چې دي اپلیانسز دا یو شیز دی که د دې لپاره چې د بجلی ډېره زیاته پکار ده ټو یوز electricity safely we install fuses or circuit breakers and use earthing د دې لپاره موږ درې قسمه سیفټي ډیوایسز چې دی هغه استعمالو یو ته پیوز وایي بل ته سرکټ بریکر وایي او بل ته چې دی ارت وایرینګ چې دی ویلی کېږي اول به دې موږ راوالو چې دا پیوز چې دی دا موږ څه ته وایو نو اول به سره زموږ سره دی چې what is fuse fuse چې دی څه ته وایي چې a fuse is a thin piece of metal wire with low melting point fuse زموږ سره داسې یو څیز دی په دې باندې ځان پوه کوي چې دا زموږ سره اصل کې یو نری شانتې تار دی ټیک ده او د دې میلټینګ پوینټ چې دی نو هغه زموږ سره چې دی ډېر زیات لو دی نو چې کله دا په یو الکټریکل ډیوایس کې لګېدلی او کرنټ سیوا شي نو د دې سره دا کم تار چې دی نو دا زموږ سره ویلی شي دا د دې نه ختم شي نو بیا د دې نه د کرنټ فلو چې دی هغه ختم شي نو هغه سیس چې دی الکټریکل ډیوایس هغه د سوځېدو نه چې دی بچ شي اوس دا پیوز چې دی کار څنګه کوي دې باندې چې دی لږ ځان پوه کوي دا ستاسو په کتاب کې چې څنګه ورکړلی هم تاسو ته هغه څیز دویمه دا دی چې پیوز کار څنګه کوي نو when too much current flows through the circuit چې کله په سرکټ کې کرنټ ډېر زیات دی then wire inside the fuse get hot and melts نو زموږ سره ما تاسو ته وایي دا کم پیوز چې په دې کې داسې نری تار لګېدلی نو دې چې دا تار چې دی دا میلټ شي دا ویلی شي د ګرموالي د وجې نه this breaks the circuit and stop current flow چې کله دا بریک شي نو سرکټ ته کرنټ فلو چې دا هغه بند شي as a result appliances connected to it are protected from damage نو کم الکټریکل ډیوایس چې نه هغه د نقصان نه چې دی بچ کېږي د پیوز په باره کې دغه خبره وه اوس به موږ راشو سرکټ بریکر له چې سرکټ بریکر چې دی هغه موږ څه ته وایو لږ به په دې ځان پوه کوئ چې a modern safety device use instead of fuses پیوز اوس هم استعمالیږي خو زیاتره څیزونه داسې دي چې په هغې کې پیوز نه استعمالیږي د هغې په ځای موږ سرکټ بریکر چې دی هغه موږ استعمالو بریکر نوم چې دی هغه تاسو اورېدلی بریکر اصل کې موږ دې ته وایو رکاوټ پیدا کول ټیک ده نو دا اوس کار څنګه چې اټ ورکس فاسټر دین ا پیوز دا د پیوز نه ډېر زیات تیز کار کوي چې د پیوز په ځای چې کوم ماډرن ډیوایس استعمالیږي نه هغه بریکر دی اټ if current gets too high که فرض کړه کرنټ زموږ سره ډېر زیات دی it automatically separate a contact to break the circuit نو د کرنټ او د سرکټ په منځ کې کم لاره چې ده هغه لاره چې ده هغه دا ختموي ټیک ده لکه فرض کړه دا زموږ سره سرکټ دی دې ته دا کرنټ چې دی روان دی او دلته کې بریکر دی نو دا بریکر دا چلو کېږي چې د سرکټ ته چې دی دا کم کرنټ چې ور روان دی نو د دې دا لار چې دی ختمه کېږي نو د دې سره کم الکټریکل ډیوایس چې دی هغه د نقصان نه بچ کېږي you can turn it back on pressing a button بریکر چې دی د لپاره یو بټن تاسو په کورونو کې چې دی لیدلی ټیک ده چې هغه بټن چې کله واړی نو د دې لپاره نو نیډ ټو ریپلیس انیثینګ لکه اوس پیوز دی په یو الکټریکل ډیوایس کې پیوز لګېدل د هغې تار میلټ شو نو تو به کې نوی پیوز چې دی هغه لګې
ټیک شو. یا به نری وایر ولګي د پیوز پسې. خو بریکر داسې یو څیز دی چې کله ته پته ولګي کرنټ ډېر زیات شو نو ته بریکر بټن چې دی راکته کړه آف کا نو بجلی چې ده هغه د کور چې دی بند شي، الکتریکل ډیوایس چې دی هغه بالکل سیف پاتې شي. نو دې کې دا پیدا ده چې په دې کې د سیز ریپلیس کولو ضرورت چې دی نشته. ټیک ده. ښه اوس په مونږ خبره کوو په ارت وایر باندې چې ارت وایر چې دی مونږه څه ته وایو. اوس په دې باندې چې دی ځان پوه ګوره. ارت وایر مطلب دا دی که نه چې ستاسو په کورونو کې به د بجلۍ داسې ډېر څیزونه وي چې هغې له کله تاسو لاس ور وړئ نه تاسو له کرنټ درکوي. لکه فریج دی، اکثر مونږ د فریج دروازه کو لوهو نه هغه مونږ له کرنټ راکوي. یا واشنګ مشین دی هغې له مونږ لاس ور وړو نه هغه چې دی مونږ له کرنټ چې دی راکوي. نو د دې دپاره چې مونږ کومه طریقه استعمالوو نو هغې ته ارت وایرینګ وایي یا مونږ ارت وایر چې دی هغه ته وایو. ټیک شو. وای ډو وی نیډ ارت وایر؟ د ارت وایر ضرورت ولې راځي؟ ټو پروټیکټ یو فرام الکتریک شاکس. چې کله دغه الکتریکل ډیوایس تاله چې دی کرنټ درکوي چې تو خپل ځان د دغې الکتریک کرنټ نه چې دی بچ کړي. What's the problem without it? کپرس که دا نه مسله صحیح غوږ کېدی. If a live wire inside an appliance breaks and touches the metal body, the whole body becomes dangerous. کپرس که یو تار دی لایو وایر دی هغه په سزي کې چې دی هغه بریک شي. If a live wire په دې خبره ځان پوه کړئ چې if a live wire inside an appliance breaks and touches the metal body, the whole body becomes dangerous. که یو تار دی په دغه الکتریکل ډیوایس کې هغه چې د مات رامات شي هغه ښکاره شي او د دې میټل باډي سره چې دی ټچ کېږي نو دا پوره میټل باډي چې دا خدای ساتي چې کم سیز میټل باډي د کرنټ چې دی دا به هغه ورکوي. چې که پرس که دغه تار چې دی هغه د میټل باډي چې دا کله ټچ کړي نو هغه چې دی بیا به کرنټ ورکوي. ټیک ده. نو if you touch it که پرس که دا تاسو ټچ کوئ electricity can pass through you to the ground and gives you a shock. نو د دې پوره باډي نه چې دی بجلی پاس کېږي او هغه تاسو له چې دی کرنټ درکوي. نو how the earth wire solve this? earth wire چې دی دا مسله به څنګه حل کوي؟ The earth wire is connected to the metal body of the appliance. نو تاسو به داسې چلو کوئ دغه میټل باډي چې دا د دې نه به یو تار تاسو بوځئ او هغه به په ځمکه کې چې دی ښخ کوئ. دې ته چې دی مونږ ارت وایر چې دی هغه ورته وایو. نو کرنټ هغه طرف ته ځي چې کم ځي کې کرنټ د رزسټنس چې دی هغه ډېر کمي. نو چې کله تاسو د میټل باډي نه یو تار راولئ او هغه په ځمکه کې چې دی تاسو ښخ کړئ ارت وایرینګ ولو کوئ یو سره تاسو د ارت وایرینګ الټرنیټ طریقه تاسو استعمال کوئ نو په دې تار کې د کرنټ د رزسټنس رکاوټ ډېر کم دی. نو کرنټ به ټول دغې طرف ته راځي او چې کله ولې تو لاس ور وړې نو ته به چې د کرنټ نه چې دی بچې تاله به بیا کرنټ چې دی نه درکوي. The ground gives electricity an easy path with almost zero resistance. یعنی نو زموږ سره چې کومه ځمکه ده دې ته چې کوم تار تو راولې د میټل باډي نه نو په دې کې رزسټنس چې دی هغه زیرو دی. چې رزسټنس پکې زیرو دی نو کرنټ به ټول دغه طرف ته راځي او ته به چې دی بچ کېږي. What happens during a fault? په فالټ چې کله پکې فالټ راشي نو دې دوران کې چې دی څه کېږي غوږ به د کېدی چې کله پکې فالټ راغی دا خبره دی. If a live wire touches the metal case, که دا live wire دا metal case چې دی ټچ کی a huge amount of current rushes through the earth wire. نو huge amount of current چې دی هغه به earth wire ته چې دی هغه ځي. نو دا earth wiring پیوز دا دی چې دا به الکتریکل ډیوایس کې چې دی پیوز لګېدلی چې کله په الکتریکل ډیوایس کې کرنټ ډېر زیات شي نو پیوز کې چې کوم نری تارې هغه میلټ شي دا د سوځېدو نه بچ شي. بیا ورته چې دی پیوز چې دی بدلی. سرکټ بریکر دی ته وایي چې کله کرنټ ډېر زیات شي نو ته به بټن کته کې بریکر به چې دی هغه بند کې نو د هغې سره به چې دی الکتریکل ډیوایس ته بجلي بند شي نو بالکل سیف به پاتې شي. په دې کې د سیز بدلولو ته ضرورت نشته. ارت وایر دی ته وایي که الکتریکل ډیوایس دی هغې له تو لاس ور وړې تاله کرنټ درکوي. مطلب دا دی په دې کې یو لایو وایر چې دی هغه بریک شوی دی او میټل باډي چې دی هغه ټچ کړی ده نو د میټل باډي نه به تو یو تار بوځي هغه په ځمکه کې چې دی ښخ کړي. نو دا کم تار چې تا په د ځمکې کې ښخ کړو نو اوس په دې کې رزسټنس چې دی هغه زیرو دی د میټل باډي نه به کرنټ راځي او دغه ارت وایر ته چې دی هغه به ځي او ته به د کرنټ نه چې دی هغه بچ کېږي. نو دا کلاس 8 ساینس و. په دې کې مزید نور کوم لیکچر چې کوشش کوم دا تاسو ته چې دی ستاسو لپاره ډېر زر اپلوډ کوم. تھینک یو ډېره مننه.